کال 2011 د مای 2 تاریخ د شپې 1 بجه د امریکا د سیل نومي کمانډو ځواک د اسامه بن لادن د اوسېدو تر پټ ځای ورسېدل او ترې چار چاپېره ودرېدل. اسامه بن لادن چې دغه وخت له خپل دغه وضعیت ناخبره د خپل زوی او دوه پښتنو ساتونکو سره په دغه کور کې بې پروا پروت دی چې یو دم د ډزونو غږونه او چغې شروع کېږي او هر څه ګډوډېږي. اسامه بن لادن د وارخطایۍ له امله هک پک درېږي په خپل اتاق کې او هیڅ نشي کولی. بلې خوا د امریکا په واشنګټن کې باراک اوباما دا هر څه په ژوندۍ بڼه ګوري او د هیجانۍ له امله خپل ټول تمرکز په همدې پلان کوي چې آخر کله به د خپل هغه دښمن د مرګ خبر اوري چې دوی یې د کلونو څخه شیبې شمېرلي، مګر یو دم یو څیره رابرڅیره کېږي د دوی د تلویزیون په پردې او دغلته موجود ټول لوړ رتبه اشخاص حیرانه کېږي په شمول د ولسمشر. د راز ټي وي په 19مې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دغه استخباراتي پلان چې څنګه یې اسامه بن لادن پیدا کړو او د چا په مرسته او په کوم ځای کې یې ونیولو، په دې له غږېدو مخکې زه هغه ورځې ته چې له امله یې امریکا د اسامه بن لادن په سر 15 میلیونه ډالر انعام کېښستلو او امریکا د نړۍ پر وړاندې خپل هغه برم او غرور مات ولیدلو، هغه هم یوازې د دغه شخص د کارونو او حملو له امله. دا د اسامه په امریکا شپږمه حمله وه چې همدا د 9/11 حمله تر ټولو ستره او قوي حمله وه. له دې مخکې یې په څو سفارتونو، هوټلونو او نورو ځایانو حملې ورته کړې وي، مګر د 9/11 حملې په غونډه نړۍ کې یو غوغا جوړه. 9/11 یعنې د 9مې میاشتې 11 تاریخ سهار له خوبه ټول وګړي راویښ او د یوې کامیابې ورځې پیلول یې په ذهن کې ګرځېدل، مګر هغه څه پیښیږي چې د امریکا په فکر کې هم نه و ګرځېدلي. هر څه د پلان مطابق روان و. د اسامه بن لادن روزل شوي سرتیري د امریکا ایالاتو ته لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای کړي وو. یوازې یو د اسامه بن لادن امر ته په تمه ناست و. بن لادن د دغې حملې لپاره خپل 19 سرتیري اماده کړي وو او همدې 19 نفرو لپاره یې 4 بېلابېل پروازونه په نظر کې نیولي وو چې دوی به په دغه کې سورېږي او دغه تیارې به هایجیک کوي. دغه سرتیري میدان هوایي ته ځي او پرواز کوي. د امریکا له هوایي میدانونو څخه د پرواز څخه لږ ځنډ وروسته 3 تیارې هایجیک کېږي، یعنې د سرتیرو لخوا نیول کېږي او نور ورته په خپله پرواز ورکوي. د سهار 8 بجې دي. بن لادن ډېر حیران او پریشانه ښکاري او یو څه د وارخطایۍ احساس کوي. د خبر په تمه ناست چې سرتیري به یې آخر څه کوي چې لومړی خبر اوري په 8 بجې او 22 دقیقو چې لومړی تیارې د ورلډ ټریډ سنټر سره ټکر کړی. اسامه بن لادن خپله یوه ګوته خلاصوي چې 18 دقیقې وروسته 2مه تیاره هم خپل مقصد ته رسیږي او د ورلډ ټریډ سنټر د 2مې ودانۍ سره ځان ټکر کوي. دغه دویمه پیښه په هر یو تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدله چې له امله یې د امریکا وګړي او حکومت د یو عجیب حالت سره مخ دی او هک پک حیرانه دي چې له دې وروسته به څه پیښیږي، ځکه ډېرې نورې تیارې هم د پرواز په حالت کې وي او له هرې تېرېدونکې تیارې څخه یو ډول ویره محسوسېده. چې دغه وخت کې بن لادن د دریم خبر په اورېدو سره خپله درېیمه ګوته هم خلاصوي او دا تیاره هم خپل مقصد ته رسیږي او د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون سره ځان ټکر کوي. په امریکا کې یو ویر خپور دی او بلې خوا د اسامه او القاعدې بریا لمانځل شروع شوي دي، مګر اسامه لا هم منتظر دی خپلې 4مې تیارې ته. مګر د 4مې تیارې خبره د خپل وخت وځنډېدلو، ځکه له هغه میدانه چې دغه تیارې پرواز کولو هغه میدان مصروفه و چې دغې ځنډ څه 40 دقیقې وخت ونیولو او د دغې تیارې ټول وګړي له دغه نورو 3 حادثو څخه هم خبر شوي وو. کله هم چې پرواز کوي او د بن لادن سرتیري تیاره هایجیک کوي نو مسافر پر سرتیرو غالب کیږي، ځکه هغوی پوهېدل که غلي هم کینې نو مړه کېږي. د اسامه د کسانو سره د شخړې له وجې 4مه تیاره په یوې سیمې کې لویږي او ټول مسافرین پکې وژل کېږي. دغه 4مه تیاره د سپینې ماڼۍ لپاره پلان شوې وه چې هغې سره به ټکر کوي، مګر خپل مقصد ته ونه رسېده. د دې 9/11 په دغو 4 حملو کې ټول 3000 نفر وژل شوي وو. دا لومړی ځل و چې اسامه ته د یوې لویې لاسته راوړنې احساس وشو چې یقینا نن مو یوه لویه بریا حاصله کړې. له حملو وروسته بن لادن په یوې وینا کې دا ومنله چې دغه حملې ده کړي او همدا و چې امریکا د اسامه وژلو ضد ونیولو او خپل انتقام یې اخیستل غوښتل په هره بیه. نو خپلې ټولې هڅې یوازې او یوازې د اسامه بن لادن په نیولو پورې مربوط کړي. له هرې لورې د معلوماتو راغونډول شروع کړل، د خپلو کسانو ټلیفون او انټرنیټ چې په همدې پلټونو کې دوی د افغانستان د هغه وخت واکمن دولت طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې اسامه له تاسې سره دی او موږ ته یې راوسپارئ. چې د طالبانو امیر ملا محمد عمر ورته منکر شو، ورته یې ځواب ورکړ چې ثبوت راوړئ، مګر هغوی ثبوتونه نه شول وړاندې کولی او همدا و چې په افغانستان یې خپلې حملې پیل کړې تر څو اسامه ووژني، ځکه اسامه به ډېری وختونه د روسیې او افغانستان د جنګ لپاره زموږ وطن ته راتللو تر څو له مجاهدینو سره په جهاد کې مرسته وکړي او خپله یوه ډله یې هم رامنځته کړې وه د القاعده په نوم. نو د همدې له امله امریکا د طالبانو څخه وغوښتل تر څو هغه ور وسپاري، مګر کله چې افغان حکومت هغه ور ونه سپارل نو امریکا هم خپلې حملې او پلټنې شروع کړې پر افغانستان کې تر څو اسامه بن لادن ومومي. په دغه پلټنو کې دوی ته څه موده وروسته یو ډېر غټ لیډ یا هم ثبوت په لاس ورځي چې دغه ثبوت یې د افغانستان په تورې بورې کې د القحطاني نیول و. کله چې امریکا په توره بوره کې عملیات کول د اسامه بن لادن د نیولو لپاره، نو اسامه له دغه ځایه تښتېدلی و
دغه وخت کې امریکا په افغانستان واکمنه شوې وه او د طالبانو یې واکمني نیولې وه. نو د تورې بورې په دغه پلټونو کې امریکا یو څه نور نفر ونیول چې عربان ول. کله چې ترې څېړنې وکړې نو معلومه شوه چې دغه یو شخص چې القحطاني نومیږي د امریکا په سیستم کې فینګر پرنټس یا د ګوتې نښې موجودې دي او دا ترې هغه وخت اخیستل شوي وي کله چې دا امریکا ته ورتللو او په میدان هوایي کې نیول شوی او د شک په بنیاد او ترې ګوتې اخیستل شوي وي او بیا پرې خوستل شوی و. مګر په همدې ورځ له دغه میدانه یو زنګ شوی و د القاعده یو نمبر ته او یو لاوارثه موټر هم ولاړو په میدان هوایي چې هغه هم یو ترهګر پورې منسوب و چې په همدې د استخباراتو شک پیدا شو چې شاید د القحطاني هم د القاعده سره اړیکه ولري او د موټر خاوند شاید د همدې القحطاني لپاره راغلی اوسي میدان هوایي ته. نو کله هم چې دا القحطاني د ننګرهار په توره بوره کې ونیولو دا لومړی منکر و ویل یې چې زه د ښکار لپاره راغلی مګر په سیستم کې د ګوتې راوتل دا مجبوره کړو تر څو رښتیا ووایي او ویې منله چې د القاعده لپاره کار کوي. د څېړنو په وخت کې دی یو نوم واخیستل او ویل چې دغه شخص د اسامه بن لادن پیغام رسونکی دی. دغه نوم الکویتي و چې دا د استخباراتو په هیڅ لیست کې موجود نه و او یو نوی نوم و. مګر جالبه دا ده چې دا نوم یې هم مستعار نوم او اصلي نوم یې څه بل څه و چې له دې وروسته دوی د دغه شخص په لټه پیل کوي چې په همدې وخت و زمان کې یو څو نور نفر هم د القاعده ونیول شول او هغوی هم د همدې شخص نوم اخیسته مګر CIA حیرانه په دې وه چې آخر دا شخص چیرته دی څنګه دی او څوک دی ځکه هیڅ ثبوت هم نه و. نو دوی هر راتلونکی زنګ له پاکستان څخه څارل شروع کړل. څو کالو په تېرېدو سره یو ورځ یو زنګ راځي چې دا په پښتو او عربي ژبه خبرې کوي ځکه دا یو پښتون و چې همدې د CIA شک ډېر کړل او ورته غوږ شول. لږ وروسته له الکویتي څخه هغه شخص پوښتنه کوي چې چیرته یې نو الکویتي هم ورته ځواب وایي چې د هماغو اشخاصو سره یم چې پخوا ورسره وم او همدا خبره وه چې CIA پوره یقیني شوه چې همدا الکویتي دی. نو په پاکستان کې خپل یو ایجنټ ته د دې شخص څارل ور وسپارل. یوه ورځ هم الکویتي یو موټر کې روانیږي او د CIA نفر یې هم ورپسې ځي. الکویتي د څو ساعتونو مزل وروسته رسیږي د پاکستان ایبټ آباد ته چې هلته یو کور ته ننوځي مګر دغه کور پر ډیر یو جالبه بڼه جوړ شوی و. د ډیر یو قوي او 3 منزله دنګې ودانۍ شتون، غټ او قوي دیوالونه، د نورو خوا او شا څخه مختلفه بڼه او د کمو خلکو موجودیت او بیرون ته ترې د خلکو نه راوتل او همدارنګه د الکویتي ورتګ د همدې لامل شو چې د CIA پر دغه کور شک پیدا شي ځکه دوی خپل کثافت هم بیرون ته نه غورځول او هر څه به یې داخل کې سوځول. همدا چې د CIA شک پر دغه کور ډیر شو چې شاید اسامه بن لادن همدلته اوسیږي نو همدا و چې د ډاکټر شکیل افریدي په نوم یو ډاکټر سره لاس یو کړ او افریدي هم یو کمپاین پیل کړ د واکسین کولو په دغه ساحې کې مګر شکیل افریدي له دې ناخبره و چې دغه پروګرام د اسامه بن لادن د نیولو لپاره دی. دې ته یوازې ویل شوي چې له دغه ساحې د ماشومانو څخه DNA سمپل راغونډه کړه او موږ ته یې راولېږه تر څو دوی هغه وازموي او د اسامه بن لادن سره یې پرتله کړي. ډاکټر شکیل هم همداسې وکړ مګر دا چې په دغه پروګرام کې دا کامیاب شو که نه معلومه نه ده. خو ورځ را رسیږي چې امریکا غواړي پر دغه کور حمله وکړي او اسامه ونیسي مګر لا هم یقیني نه دي چې آیا اسامه شته که نه مګر یو پلان نیسي. د جلال آباد ښار میدان هوایي څخه دا ټول پلان نیول کیږي او یو ځانګړې ډله ورته انتخابیږي د SEAL په نوم او دغه عملیاتو ته د اپریشن نیپټیون سپیر نوم ورکول کیږي. 2011 د می 2 تاریخ د شپې 10:30 بجې د جلال آباد بیس کې د دغه عملیاتو لپاره 4 الوتکې آماده کیږي. 2 چیناک هلیکاپټر او 2 بلیک هاک. پلان داسې و چې دغه 2 بلیک هاک الوتکې به پاکستان ته د اسامه بن لادن د وژلو لپاره ولېږل شي او دغه 2 به بیک اپ یا د کومک لپاره دلته جلال آباد بیس کې آماده ولاړې وي. د شپې نه وخته 2 بلیک هاک الوتکې پاکستان ته د عملیاتو لپاره روانې شوې. دغه 2 الوتکې یعنی بلیک هاک داسې جوړې شوې وي چې نه هم کوم आवाज وکړي او نه هم کوم رادار سیستم یې ټریک کړي چې د همدې له امله د پاکستان د رادار سیستم دا نشو ټریک کولی یا پیدا کولی ځکه له دې پلان پاکستان حکومت هم نو خبر او دوی دغه پلان په پټه ترسره کولو. په دغه 2 الوتکو کې ټول 40 کمانډویان موجود ول. د شپې نه وخته 1 بجه الوتکې د پاکستان ایبټ آباد ښار ته د اسامه بن لادن کور ته ورسېدلې او کور یې محاصره کړو چې لومړی الوتکې خپل عسکران او یو سپی د کور په بام او دروازې سره ښکته کړل او هغې بلې الوتکې هم عسکران ښکته کړل. عسکرو لومړی دروازې والوځولې او مهمانخانې ته ورسېدل مګر له مهمانخانې څخه یو څه اواز راتللو. څنګه چې عسکر مهمانخانې ته رسیږي له دننه پرې ډزې کیږي او دغه ډزې کوونکی شخص بل څوک نه ابو احمد الکویتي و چې خپل اصلي نوم یې ابراهیم سعید احمد و چې دا په خټه پښتون و. دا هماغه شخص چې له امله یې د امریکا د استخباراتو اداره تر اسامه راورسېدله. عسکرانو الکویتي پر همدغه ځای کې ووژلو او په همدې ځای کې 3 نور نفره هم موجود وو چې یو د الکویتي ښځه او 2 بچیان ول. وروسته له دې د سیل ټیم عسکران 2 منزل ته خیږي او په 2 منزل کې د اسامه بن لادن زوی خالد موجود وي چې هغه هم هلته وژني. دغه ټوله صحنه او عملیات د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ژوندۍ بڼه لیدل ځکه د عسکرو په خولیو کې کیمرې لګېدلې وې او هغوی ورته هلته ناست او منتظر وو چې کله به خپل غټ دښمن له منځه وړي. وروسته د اسامه د زوی خالد د وژلو څخه عسکران 3 منزل ته خیږي د اسامه اتاق ته او هلته اسامه بدون له سلا په خپل اتاق کې ولاړ وي او اسامه هم هلته وژني مګر له وژلو وروسته عسکران ځان په دې مطمئن کوي چې آیا رښتیا هم دا اسامه دی او که نه.
نو خوا او شا ماشومان او زنانه ویروي چې دا اسامه دی او که نه. اخر هم د اسامه یو میرمن وایي چې هو دا خپل اسامه دی. له هغه وروسته یو ډز بل هم ولید تر څو د ژوندي پاتې کېدو امکان یې بیخي صفر شي. د دې وروسته د سیل ټیم عسکران خپل مشر ته خبر ورکوي او د اسامه جسد هم له ځانه سره اخلي، مګر له کوره چې بیرون وځي یو الوتکه کې څه مشکل رامنځته کېږي او د جلال آباد څخه هغه کومکي الوتکې راغواړي. همدا چې هغه راورسېدله خپله دغې خرابې الوتکې ته یې اور ورکړ او ختمه یې کړه او د اسامه جسد یې له ځانه سره یووړ. دوی نه غوښتل تر څو پر دې یو قبر جوړ شي د صدام حسین پر څیر او د خلکو لپاره یو الګو شي او د جهاد لپاره نور خلک راجذب. نو له ځانه سره یې واخیست او د بحر په ژورو کې په تابوت کې بند خوشې کړو او ختم یې کړو. او په همدې سره د اسامه بن لادن د ژوند کیسه په همدې ځای پای ته ورسېدله او هر څه یې ختم شول. په دې هیله چې د راز ټي وي دغه 19مه ویډیو مو هم خوښه شوې واوسي. نو ویډیو در سره لایک کړئ او خپل نظرونه مو راسره کمنټ کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مو در سره چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په رب سپارم. د الله په امان.